دا ورور سوال کړی دی چې د یو زنانه ماما دا د هغې په محارمو کې راځي او دا خورزه د خپل ماما سره که یوازې کیني او د هغه په مخ کې هغه ځایونه راښکاره کوي چې د هغې اجازت دی د پلار په مخ کې راښکاره کولو کې د رور د بچي یعنی مخ شو لاسونه شو ویښته شو د سر مرۍ شو اخپې شو دا به جایز یې که نه اشکال دته څه دی وی الله په سورة النور کې هغه خلک ذکر کړي دي چې زنانه د هغوی په مخ کې دغه د ډول د ځایونه راښکاره کولی شي ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن الى آخر الآیه نو په دې آیت کې الله خاوندان ذکر کړي دي د خاوندانو بچي او رواره خورۍ دا قسمه خلک ذکر دي رور او د ماما او د تره ذکر پکې نشته نو د ماما او د تره ذکر پکې ولې نشته الجواب دا کوم آیت چې د سوال کې راغلی دی دا په سورة النور کې دی او په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی یو څو قسمه سړي ذکر کړي دي چې د هغوی په منځ کې اختلاف دی یعنې ټولو مرتبه یو شان نه ده لکه پلار داسې نه دی لکه څنګه چې واره دی که نه ټول یو شان دي زوی داسې نه دی لکه څنګه چې خوری دی دغې فرق دی خو الله سبحانه وتعالی یو څو قسمه سړي ذکر کړي دي چې د دوی په مخ کې زنانه د زینت ځایونه راښکاره کولی شي د زینت ځای څه دی لاسونه دي مرۍ ده مخ دی د سر ویښته دي خپې دي دا ښکاره کولی شي او په دې آیت کې د تره او د ماما ذکر هغه نشته نو بیا دې نه دا مسله به اخیستی کېږي چې د تره او د ماما په مخ کې به دا زنانه پرده کوي جواب د دې خبرې هغه دا دی چې ګوره جمهور العلماء زاړه او پخواني وسني ټول هغه ټول دا وایي چې تره او ماما د په محارمو کې راځي او بیا د محققین علماو او د اکثر امت علماو دا قول دی چې د تره او ماما په مخ کې خورزه او رویره دا د زینت ځایونه راښکاره کولی شي وایي د آیت کې ولې نشتي جواب د دې خبرې بیا دا دی ځان له چې لازم نه ده چې په یو ځي باندې به تاته الله یو مسله ټوله ښیي دا لازم نه ده لازم دام نه ده چې الله به یې ته په قرآن کې ښیي یعنی دام لازم نه ده چې الله به یې ته په قرآن کې په یو ځي کې ټوله مسله بیانوي کیدای شي یو ځي کې یو خبره وکړي بل ځي کې بله خبره وکړي او داسې لازم نه ده چې الله به یې راته لازم په قرآن کې بیانوي کیدای شي د پیغمبر په ژبه یې ته بیان کړي ته به دا نه ګورې چېرې دې آیت کې خو دا نشته او دې آیت کې خو دا نشي بس دا کار به صحیح ځکه د عوامو دا کار نه چې دوی فتوې ورکړي بلکې د کمزوري عالم هم دا کار نه چې دی فتوې ورکړي د کمزوري مولا هم دا کار نه دی ځکه چې دته نصوص نه یې معلوم دی ټوله خبره نشي کتی چې ګوره آیت کې دلته دا دي بل آیت کې دا دي هلته حدیث هلته حدیث دا ټول چې تراجمه کې دی نه یو مسله راوځي نو چې علم کې کمزوری مولای هغه د دا مسله ټول نشي راجمع کولی ځکه دا فتوا ورکول د هر چا کار نه دی د هغه چا کار دی چې هغه په علم کې مضبوط وي علم کې پوخ علم کې تجربه وي نو د دې رور دا مطلب دی چې الله به په یو ځای باندې د هر څه بیان کړی نه اوس ګوره قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده قرآن کې چې یو زنانه او د هغې ترور په نکاح کې نشي جمع کولی قرآن کې دا مسله شته یقیني وایي چې نشته قرآن کې دا ذکر شته چې ته رویره او ترور او خورزه او خاله نشي جمع کولی په یو نکاح کې نشته په قرآن کې نو څوک ووایي چې دا جایز دي جمع کول لري نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده
حالانکه همدغه قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده وان تجمعوا بین الاختین دو خویندې په یو نکاح کې نه جمع کړي یو سړي په نکاح کې به نه جمع کړي د خویندو خبره یې وکړه خو دغه خبره به کې الله ذکر نه کړه چې ترور او رویره او خاله او خورزه دا مه جمع کوئ دا خو د الله دین دی د هغه مرضي د کله یو مسله درته پوره په یو ځای بیان کړي کله د قرآن کې ټوله مسله بیان کړي غصه په یو ځای کې څه په بل ځای کې او کله د پیغمبر په جواب باندې وضاحت وکړي بیا دې مسلې له راځو چې ماما دې په محاریمو کې دی دا یقیني خبره په دې باندې د امت اتفاق دی ماما او تره دا به څه کې دي دا د رویرې دپاره او د خورزې دپاره په محاریمو کې دي سورة النساء کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت پتاسو باندې حرامي دي دا زنانه ټول الله ذکر کړي یو پکې ذکر کړي ده رور د رور لور د خور لور یعنی خورزه او رویره دې دا مسله واضح شو که هغه سورة النور په آیت کې نشته سورة النور په آیت کې نشته خو دلته خو شتي که که سورة النور په آیت کې نشتي نو دلته خو شتي نو یو ماما او خورزه که یوازې وخت تېروي یا تره او رویره که یوازې یو بل سره کښېني دې کې څه حرج نشته ځکه چې دی په محاریمو کې دی او د زینت او د ډول د زین هم د هغه په مخ کې راښکاره کولی شي خو یو شرط پکې دی چې څو پورې یو شک نه وي ریبه چې ورته وایي ریبه د هغه چا په باره کې لکه یو سړی دی هغه مشهور دی فاسق دی او والعیاذ بالله داسې حادثات شوي هم دي چې تره رویرې ته په غلط نظر کتلي او ماما خورزې ته کتلي دي شوي نو چې کله یو سړي ته اندازه ولګي چې دا د دې جنۍ دا ماما یا د دې دا تره دا ښه سړی نه دی ریکارډ یې ښه نه دی نظر یې ښه نه دی او ورته پته یو بېدین او فاسق او فاجر سړی دی نو داسې ټایم کې به یې یوازې پرېښوده نه دي پکار دې د لاسه نه چې دی په محاریمو کې نه راځي د دې د لاسه چې دا سړی فاجر فاسق سړی دی خراب سړی دی نو د دې به لرې ساتي ښه دا مسله خو واضح شوه چې دی په محاریمو کې دی خو بعض علما دا وایي دا به د فایدې دپاره ذکر کوي ماما او تره په محاریمو کې دي خو دا زنانه به د دوی نه پرده کوي نکاح ورسره نه کېږي د خورزې او د رویرې خو بیا به تیم څه کوي پرده به تې کوي دا د بعضو علماو قول دی ډېرو لږو علماو دا قول دی هغوی ولې دا خبره کوي دو دلایل ذکر کوي یو دا چې وایي سورة النور په آیت کې الله چې کوم خلک ذکر کړي دي چې د هغوی په مخ کې زنانه د ډول ځایونه راښکاره کولی شي په هغو کې ماما او تره هغه نشتي دویم دلیل هغوی دا ذکر کوي وایي تره او ماما کې دی شي د دې جنۍ وصف بیان کې خپلو زامنو ته لکه یو تره کور ته لاړ او خپل زوی ته ووایي چې زما غرویره هغه ښکلې ده او داسې ده او داسې ده کیدای شي ووایي او ماما هم کیدای شي داسې وکړي دغه دوه خبرې هغوی کوي دغه شان سورة الاحزاب لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن وي په دې آیت کې هم نه د تره ذکر شته او نه د ماما عام علما دا وی نه تره او ماما دا خو اتفاقي دي چې دا په محاریمو کې دي او د دوی په مخ کې پردې ته ضرورت نشته او مضبوطه خبره هم دا د دلایلو په رڼا کې